Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. دیوخی تاسو کو وګورئ د دنیا د نظام په دوه سيزونو باندې روان دي. یو سیستم موږ ایجاد وایو او دویم سیستم موږ اعتماد وایو. دنیا کې تاسو وګورئ څه خلک ایجاد کوونکي دي او څه خلک ایجاد خو نشي کولی لیکن په هغوی باندې اعتماد کوي. مثال په تور تاسو وګورئ د زمام مخې ته مایک لګېدلی دی. څه خلک دغسې دي چې هغوی ته الله رب ذوالجلال دغه عقل پوهه مهارت ورکړی دی، هغوی دغه مایک جوړ کړی دی. څه خلک مونږ او تاسو یو چې دغه مایک خو نشو جوړولی لیکن په دغه خلکو باندې اعتماد کوو. هغوی چې کوم اصول او هدایات راغولي دي د هغې مطابق دا استعمالو د هغې نه فایده اوچتو. دنیا کې محترم که کله د ایجاد او اعتماد دا دواړه سلسلې ختم شي یا په دې دواړو کې یوه سلسله ختم شي یعنی سلسله د ایجاد ختم شي، ایجاد کوونکي ایجاد نه کوي یا اعتماد کوونکي په ایجاد کوونکو باندې اعتماد پرېږدي، نو بیا د دنیا دغه نظام محترمو دا مخ په وړاندې ترقي نشي کولی، دا تګ نشي کولی، نشي چلېدی. د دنیا تقریبا تمام نظامونه همدغسې روان دي. تاسو ګورئ مونږ حج عمرې ته ځو، الله تعالی دې مونږ ته دغه سعادت بار بار نصیب کړي. جاز یو چا جوړ کړی دی، په دغه جاز کې سفر کوو مونږ پخوا به هغه 4-5 مهینو 3 مهینو کې به سړی رسېدو، لیکن نن د هغه ایجاد برکت دی چې مونږ تاسو په 3-4 غنټو کې هلته ورسېږو بغیر څه قسمه تکلیف نه. څه خلک مونږ تاسو یو چې په هغې باندې اعتماد وکړو په دغه جاز کې ورسېږو سهولت راته میلاو شي. ګاډي دی یو چا جوړ کړی دی، ایجاد یې کړی دی، مونږ تاسو ورباندې اعتماد کوو، د ژوند سهولیاتو نه فایده اوچتو. دغسې محترمو په دین کې په دې وخت کې محترمو د دینی فضا په پیش آمده نوي مسایلو کې په 2 سیزونو باندې روانه. یو ته مونږ اجتهاد وایو، دویم ته مونږ تقلید وایو. زه به تفصیل وکړم اجتهاد څه ته ویلی کېږي، تقلید څه ته ویلی کېږي. محترمو د هغې آسان تعریف دا دی. قرآن مجید کې د اجتهاد ذکر الله رب ذوالجلال کړی دی. یو موقع باندې الله ذکر کوي ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دا د منافقینو او د کمزور خلکو نه الله رب ذوالجلال شکوه ذکر کوي چې کله دیو ته واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، دیو تر امن متعلق یا د یری متعلق څه خبر راشي دیو هغه خورئ. دیو ته دغسې نه و پکار، د یو څیز تحقیق پکار و. که دیو په خپله د تحقیق اهل و خپله به تحقیق کړی وی، او که په خپله د تحقیق اهل نه و نو بیا چې کم خلک د تحقیق اهل و هغوی ته به رجوع کړي. او د حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو انسان د دروغجن کېدو دپاره دا کافي ده چې دی هر هغه خبره چې دی واورېده بلا تحقیق بلا معلوماتو د مخ په وړاندې نقل کړي. نو الله رب ذوالجلال فرمایي دغسې نه و پکار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. دیو به دا خبر پیغمبر ته واپس کړی وی، معلومات به کړی وی، یا به اولی الامر ته واپس کړی وی. دا اولی الامر څوک دی؟ الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دا اولی الامر هغه خلک دي چې هغوی استنباط کولی شي. استنباط څه ته ویلی کېږي؟ د ځمکه راکنستل او په دې کې چې کومې پټې اوبه دي دا راښکاره کول. اوس دې آیات کې الله رب ذوالجلال 3 خبرو ته مفسرینو اشاره کړې. مجتهد چې کله د قرآن او سنت هغه ګهرایانو ته ورننوځي او د هغې نه کوم مسایل راوباسي، موږ دغې ته فقه وایو. 4 څیزونه د مجتهد مخې ته وي، قرآن وي، احادیث وي، اجماع وي. بیا 4م د اجتهاد کې د هغې نه مسایل راخلي چې کم مسایل د قرآن او سنت او د اجماع د دغه ګهرایۍ نه دی حاصل کي، هغه مجموعې د مسایلو ته موږ فقه وایو. دې آیات کې الله رب ذوالجلال د دې فقه تشبیه ورکړې ده د دغې اوبو سره کوم چې د ځمکې د لاندې دي.
او د دې مجتهد تشبیه الله ورکړی ده د مستنبط سره هغه څوک چې د ځمکې د لاندې اوبه دي هغه راښکاره کوي دا دواړه الله تشبیه ورکړي وجه څه اوبه دي کې علما ډېر تفصیل کوي خو هغه تفصیل ته نه ورځم اول نمبر وجه دا وه څنګه چې د کویې راکنستونکی دا د اوبو خالق نه دی دا د اوبو ظاهرونکی دی دغسې مجتهد مسایل د ځان نه جوړوي بلکې مجتهد چې دی دا د قرآن او سنت په نصوصو کې چې کوم پټ مسایل وي کوشش کوي ځان ستړی کوي هغې د ځان را رسوي او هغه مسایل مونږ او تاسو ته راښکاره کوي دې وجې نه مجتهدین اعلان کوي القیاس مظهر لا مثبت قیاس یو مسله مونږ او تاسو د ظاهرۍ ښکاره کوي د ځان نه جوړوي او دغه وجه ډېر ملګري د غلط فهمۍ شکار شي په مجتهدینو باندې اعتراضات شروع کړي ما به مخکې شاید تاسو ته دغه مضمون څېړلی وي چې مونږ امام ابو حنیفه رحم الله فالو کوو په څه کې فالو کوو مونږ دغه تقلید په څه کې کوو ډېر کم عقله وي ما ته یو وایي موبایل باندې وایي قرآن او حدیث سره به مونږ ته څه ضرورت چې امام حنیفه پسې روان نو ما ورته تا ته دا پته شته چې امام حنیفه رحم الله پسې مونږ پسې کې روان یو په کومو مسایلو کې روان یو دی چوپ شو ما ورته مسایل اجتهادیه وایو پای کې یو مسایل دي مسایل غیر منصوصه چې قرآن او سنت کې صراحتاً نشته دی دویم هغه مسایل چې قرآن سنت کې صراحتاً شته دی لیکن په نصوصو کې ظاهري ټکراو تعارض راغلی دی اوس دا ټکراو او تعارض به څوک رفع کوي دریم نمبر مسائل به مونږ تعبیر کوو مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله قرآن سنت کې صراحتاً شته دی نصوصو کې تعارض هم نشته دی لیکن یو لفظ راغلی د ډیرو معنو احتمال لري اوس په دې کې به تعیین د یو احتمال څوک کوي ما ورته خو اهلیت نه لرو نو دا قرآن سنت کې شته دی ځکه امام پسې روان یو که قرآن او سنت کې وو او د دې درې قسمه مسایلو کې نه و داخل پای کې نه مونږ تقلید جایز ګڼو په امام پسې تګ نه اجتهاد او زین زیر اجتهاد او تقلید برحال دا خو ضمني خبره وه ما مخکې تاسو ته کړې ده تفصیلا غرض مې کوو اول نمبر تشبیه الله ورکړله د فقې د اوبو سره اشاره و دې ته چې دا مجتهد چې دی دا د ځان نه مسایل نه جوړوي بلکې دا مسایل د قرآن او سنت په تېغې کې ګهرایانو کې پراته دي خو د دې نه راویستل دا د هر چا کار نه دی مجتهد او دویم نمبر دې ته اشاره شوه چې دا اوبه راویستل ګوره د هر چا کار نه دی اوس دا اول خو به ته کس راولي مونږ چې کله کویې وباسو هغې ته ماهرین راولو چې تل اول ځای معلوم کړه چې دا اوبه به کوم ځای کې دي د رګ معلوم کړي په دې ځای کې اوبه تللی دي الې ورسره هر سړی دا نشي کولی نه د اهلیت لري دغسې دا ملکه الله مجتهد ته ورکړي چې د دې حدیث نه مسله راویستی کېږي د دې نه راویستی کېږي د دې نه هر سړی په دې نه پوهېږي تاسو به اورېدلي وي د محدثینو جماعت ناسو یو زنانه ورته راغله ورته ویل یو مسله راته راپېښه ده ورته څه مسله ده ویل زه غاسله یم زنانو مړو ته چې غسل ورکوي اوس په علاقه کې یو زنانه وفات شوې ده او زه په حالت د ماهوارۍ حیض کې یم زه هغې ته غسل ورکولی شم که نه شم ورکولی اوس د محدثینو ته دنیا حدیث یاد دی خو مسلې استنباط خو مجتهد کار دی فقیه کار دی د یو بل ته وګوري یو سره جواب نشته یو فقیر روان دی امام وصول رحم الله د محدثین ورته وایي وایي ورشه هغې نه تپوس وکړه وایي دا راغله دې ته چې دې ته راورسېده هغه مسله واورېده ورته بلکل غسل ورکولی شي دا ورته دلیل څه دی هغه خیر القرون نه وروسته نږدې دور و اهل علم و هر طبقه اوس وایي زموږ خلک مسله زده کړي په غنیمت دلیل زده کول خو لرې خبرې هغه ورته غسل ورکولی شي دا ورته دلیل څه دی حدیث ورته زر راواغستو مور بیبي عایشه رضی الله تعالی فرمایي زه په حالت د ماهوارۍ کې ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صفایي کوله هغه به مې منځو ګمنځ به مې پکې وات پوره استدلال حدیث هر څه ذکر لله هغه محدثینو ته چې راغله هغوی واورېده یو شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان شروع یې وکړله بل خپل سند شروع شو اخبرنا فلان اخبرنا هغې خپل سند دا حدیث ما ته به دې سند سره بل خپل سند شروع شو زنانه ورته اين كنتم وران تر اوسه چېرته تللي وئ اوس پورې مسله درته اوس هم سندونه راته شروع کړل نو ګوره مسایلو استنباط دا د هر چا کار نه دی په دې باندې مجتهد او فقیه پوهېږي د دې وجې نه عبدالله ابن مبارک رحم الله فرمایي دا امام بخاري استاذ دی بخاری شریف د ده د روایاتو نه ډک دی وایي زه چې راغلم خپل وطن ته د امام ابو حنیفه رحم الله د درس د حلقې نه
د امام صاحب رحم الله د درس د حلقې خصوصیات دا و چې دلته به صرف احادیث نه ویل کېده، د احادیثو نه چې کوم مسایل استنباط به کېدو، مستنبط شده مسایل، هغه مسایل به بیانول. دا په دغه وخت کې په دنیا کې به بل خطه نه ملاوي. نو زه چې راغلم کله چھټي وشوله، ول زمونږ علاقه کې لوی امام او امام اوزاعي رحم الله، هغه امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې غلط څه اورېدل. همیشه چاته چې الله کمال ورکړی د خلکو پسې حاصلین لګي، مسلسل خبرې. تاسو اورېدلي میوې والا بوټي خلک په کاڼي ولې چې میوه پکې نه دا نه ولي. او امام ابو حنیفه رحم الله حاصلین دی امت کې چې تاسو وګورئ د صحابه کرامو نه وروسته په دې امت کې چې څومره حاصلین د امام ابو حنیفه تیر شوي دي، بل چا نشته. ځکه به یحیی ابن معین رحم الله د 10 لک احادیث حافظ و. هغه فرمایل چې څوک به وکړي د امام حنیفه رحم الله پسې خبرې کوي. ابو فرمایل حسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه فالقوم ازداد له وخصوم كزرائر الحسناء قلنا لوجهها حسد وبغضا انه لدميم. ولغه جنکې خپلو کې ملګری وي، د یوې جنۍ ته الله خایس ورکړي، حسن ورکړي، دا نور ملګری نشي برداشت کولای. نو دې څه کوي؟ هغه خایس او جمال چې کومې جنۍ ته خدای ورکړی وي، دیو د حسد په یو د تور مخ ته وګوره. او امام ابو حنیفه رحمه الله خپل هم لري احساس او تفصیلی موضوع لږه په ورسم خبره راځي. زمونږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی د امام الاثر مولا نور شاه کشمیری رحمه الله شاګرد دی، مولا بدر علم میرټ یو مقاله لیکلې ده، ما مطالعه کوله په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې. د اخره کې د خپل مقاله چې ختمه کړې ده په دې شکوه ختمه کړې، په دې قول باندې و یو ځل موسی علیه السلام په ډېر جلالی سړی و. الله تعالی ته ویل یا الله ترا د خلکو خولې ما نه ولې نه بندې؟ ځکه په موسی علیه السلام دی اوس کوم قسمت د زنا الزام یې ولګو، بل الزام څه قسمه لوبې دې ونه کړې. ویل الله د خلکو خولې ته ما نه ولې نه ګرځې؟ ویل الله ورته جواب ورکړو موسی دا ما د ځان نه دي ګرځولي، د ځان نه مې نه دي بندې کړي، بې تا نه ولې وګرځو. نو دا قانون دی، څه خدای پسې لګیا دي. انبیاء یې معاف نه کړه، صحابه کرام یې معاف نه کړه. امام ابو حنیفه خو ډېر د وروسته درجې سړی دی، بیا به هغه څه معاف کړي. امام ابو حنیفه د امت محسن دی، څوک چې هغه د کارنامو خبر دی بیا هغه ته پته لګېږي. بهرحال ویل زه چې راغلم ما نه دې تپوس کوي د امام چېرته تللی وو؟ ما ورته کوفې ته تللی وو. وایي ما ته وایي چې ما اورېدلې په کوفه کې یو بدعتي پیدا شوی دی، خپل رای چلی د قرآن او سنت په مقابله کې. دی ما چې واورېدل ډېر سخت خفه شوم چې ګوره د امام ابو حنیفه په باره کې دومره لوی سړي په باره کې د دومره کمزوري رای قایم کړې ده. ول سمې مونږ ول کور ته لاړم، ول چې بل مونږ ته راتلم د امام ابو حنیفه رحم الله د درس هغه څه مسودې ما ځان سره راوړي چې احادیثو نه استنباط کوم مونږ کړی، امام ابو حنیفه کړی، مونږ مسایل لیکل، ول ما راوړه. ول امام ابو حنیفه نوم مې ته لري وایي ته چې کتې مونږ ټایم راغی د نستوڼو کې به جوونه وکړو، دې ته زر ور واچول مونځ پسې بیا کېناستو. وایي ما ته وایي چې دا څوک دی؟ 20 کالونه چې کوم مسایل زما ذهن کې تابع کې د په معمولي دغه کې حل کړي دي. ول چې کله مې ورته خدای په سور کې کو وای ما ورته چې دا امام ابو حنیفه د چا باره کې چې ته دا اورېدلې، ول زه هغه کې خو لاس اوچت کو امام ابو حنیفه ته دعا شروع. هغه خلکو ته چې به حق کارو شو وایي منو یو دا زمونږ د زدیان دي، دیو ته که د الله کتاب ویم په خدای کې در سره بس صرف د دې بغض نه دا ظالمان لګیا دي، دا د امام ابو حنیفه مسلک دی. نو که د دلیلو میدان کې دا وګورئ، قسم دی که دیو قرآن پیژني، حدیث پیژني، دلیل پیژني، 11-12 کاله ورسره عملي میدان کې زموږ صرف خپل زد راغستري، صرف انانیت راغستري، حسد راغستري. او په دنیا کې کم سړی چې په زد باندې ودرېږي یا مفادات د ترا شروع شي. ګورئ مخالفین په 3 قسمه یې نشي. یو بستا مخالفت کې د جهالت په بنیاد باندې، دنیا کې د دې سړي اصلاح ممکن ده، قرآن سنت نه موږ ته معلومیږي. دویم سړی هغه دی چې د مفاداتو د وجې نه د څه مفاد ملاویږي، نو که مفادات ورته ملاویږي په دنیا کې به د دې سړي اصلاح ممکن نه. تاسو به اورېدلي وو دا د نجران عیسایان چې نبي علیه الصلاة والسلام ته مناظرې ته را روان، د دیو چې کوم ملا او مناظر عیسایي د اوښی دوره د خپل اس نه ښکته را پرېوتو، د ده یو امیر ور سره و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیرې وکړې. دی ورته وایي دا رور دی د ملا عیسایي، ورته چوپ شه رښتونی پیغمبر دی ته هغه پسې خیرې کوې. دی ورته وایي ځان له شو ورسره و چې دا رښتونی دی بیا موږ ایمان پرې ولې نه راوړو.
هغه ورسره چوپ شو وایي که ایمان هم پرې راوړو خو دې صحیح بادشاهانو موږ ته دومره مفادات را کړي دي بیا به دغه مفادات زموږ نه لاړ شي څه به هغه امیر ور رامخکې شو نبي علیه السلام ته مدینې منورې ته ځان راورسو ایمان یې راوړو مولا راغی مناظره یې وکړله مناظره یې وویلله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مباهلې دعوت ورکو قبول یې نه کو اب ایمان راوړو ګوره او دنیا کې د نن سبا اکثر ګمراهان د مولایان چې دي که نه قسم دی د مفاداتو راغستې مجبوره کړي دي دی ودې موږ چې کله پېښور کې دلته کار شروع کړو دې کې یو باطل فرقې مم پسې یو وفد رالېږلی موږ سره ګپ لګېدلی و ما ته وایي دا تاسو د سوچ نه وباسئ چې دا کم مولایان زموږ سره دي دا به حق پسې راولي قسم دی د الفاظ یې ویل لکه د څاروي م پکې پړې اچولې دي پیسې م ورکړې دي په هغې م راورکړې دي یو امي کس دغه خولې وایي ناوه څوک چې پیسې ورکوي دي ورته دا غریبان مفاداتو راغستي دا دې لې ودې کړي او درېم نمبر ضدي سړی ضدي سړي دا د حق قبلولو کوم استعداد وي قرآن مجید ځای په ځای دا مضمون ذکر کوي الله دغه استعداد د ختم کی غشاوتو ولهم عذاب ختم الله على قلوبهم دا استعداد چې کله د خپل ځای کوي الله ورته ختم کی بیا بس مهر د جباریت ولګيږي بیر دیو د پاره په هدایت راتل ممکن نه الله دې موږ د زد او د مفاد دواړو نه وساتي نو بهرحال مارس کوو دویم نمبر تشبیه ورلج د اجتهاد د هر چا کار نه دی او دریم نمبر تاسو ګورئ الله رب ذوالجلال د فقه تشبیه ورلل د اوبو سره د کی اشاره ده دیتا چې څنګه انساني ژوند او زندگی بغیر د اوبو نشي تیرېدی تا ته خوراک ضرورت دی اسکاک ضرورت دی تا ته غسل ضرورت دی تا ته یعنی قدم به قدم واخله د اوبو نه بغیر ژوند او زندگی نشي تیرېدی دغه سره یو مسلمان اسلامي ژوند او زندگی دا بغیر د فقه نه نشي تیرېدی انساني ژوند او زندگی دا بغیر د اوبو نه محاله هم دقه سي اسلامي ژوند او زندگی بغیر د فقه نه تیرول ممکن انسان پیدا شره دیخ نه واخله تر قبر پورې قبر ته څنګه کوسو تختې ورپسې څنګه بندي کو دا ټول تفصیلات تر دې وخت پورې تر فقه محتاج اجودا دا مخالفین چې کوم دی وابیان ما بیا تاسو ګورئ دیوم په خپل مدرسو کې حنفي مولا ساتره دی فقه لپاره هم ته وای قران حدیث قسم دې رشپک اتو مسائلونه اخوار دي سره قران حدیث نشته امین الفتاوی راواله موږ سره لایبرری کې پراته دین الخالص راواله شیخ امین الله سیم ټول امام ابو حنیفه دا وایي دغه مسلک دار امام احمد مسلک دار ټول هغه په سره روان دي خود زد حد ته دومره رسیدلی دي مخکې کال موږ سره دلته لانجه وشوله موږ د امام احمد بن حنبل قول پیش کوو د امام ابو حنیفه رحمه الله عمل هم پیش کوو چې امام احمد بن حنبل فرمایي ما دومره پیری الله په خوب کې کتل امام ابو حنیفه فرمایي ما دومره کرته الله په خوب کې کتلې زموږ ائمه کرام زموږ اسلاف زموږ کابر دیو به موږ سره لانجه کړو دا شرک کوي تاسو شرک خبرې کوي کفر کوي اول کله شیخ صاحب ورته ویل په واتس اپ باندې ورته ویل دا اوس به خبره نه امام الله په خوب کې کتلې نو چې کله ورته خپل شیخ ویل مسله دی وغلې نو مورته ظالمانو د امام ابو حنیفه لپاره کفر وو د امام احمد بن حنبل لپاره کفر وو د هغه اسلاف او کابرو لپاره کفر وو ستاره دې د ور مولا سره پاسلو دغه پر اسلام وګرځي چوپ شوی ورته عجیب خبر د ویل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون د دې غریبانو د اغستو د ورکولو پیمانه او تل ټول جدا مالکم کیف تحکم برحال یو ورځ را روانه ده الله به فیصله کوي د حساب کتاب وکړي نو مارس کوو څنګه چې درېمه اشاره دی در څنګه چې انساني ژوند د بغیر د وګونو نشي تیرېدی دغسې اسلامي ژوند بغیر د فقه نه تیرول ممکن نه دي او څلورم نمبر اشاره دی ته شوه ګورئ دلته د تحقیق حق الله دو هستو ته ورکړو ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر کاش کدیو دا خبر پیغمبر ته واپس کړي وي یا اولي الامر ته اولي الامر فقها دي مجتهدین دي دی امت کې څلور مجتهدین په اتفاق د امت سره امام اعظم ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله ګوري په دین کې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې طریقه دا و
نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې د مسلې معلومولو درې طریقې وي. څه خلک نبی علیہ السلام ته نږدې او څه لرې وو. کم چې نږدې وو دیو ته مسله راغله، دیو به الله پیغمبر ته راله تپوس به وکړو، الله پیغمبر به ورته جواب ورکړو. څه خلک لرې وو چې کال کې به یو ځل مخلقات کېدو، شپږ به کله یو وفد راغی لکه وفد د عبدالقیس، مختلف قسم وفود ذکر په حدیثو کې راغلی. دیو به دوه قسمه خلک وولي، یو مجتهدینو، یو پکې هغه چې مجتهدین نه وو. صحابه کرامو کې ما دلته یو غیر مقلد ما ته دا د صحابه کرامو بیا د وی کې چې مجتهدین نه وو. نو ما ته خو تاسو منلې ده کنه چې بعضی مجتهدین او بعضی نه وو، نو مجتهد نه کېدل لکه ما بیا د مشوره به ما ورته الله قرآن وایي. نو قرآن به د وی کړی ده، ما ته کوم ځکه وایي ورته قرآن وایي، صحابه ته وایي اولنې مخاطبین د قرآن صحابه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قرآن وایي ټول جهاد ته مزي، صحابه کرامو ته وایي ټول تبلیغ کې مزي، ټول په بل مشغله کې مصروفه کېږي. تاسو کې بعضي مجاهدین جوړ شي، بعضي مبلغین جوړ شي، بعضي په تاسو کې فقها جوړ شي، بعضي په تاسو کې فقها جوړ کې فقاهت په دین حاصل کړي، حلال حرام په جنې شي نور ته ورور. او یقینا او صحابه چې هغه جامع خلک په یو وخت صحابي مجاهد مو، مبلغ مو، هغه صوفي مو، هغه هر صحابه کرامو کې د کمالات الله را جمع کړیو. اگر سمندر بغاړه اوسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت فیض یافته خلک او قرآن وایي هغه ټول مجتهدین نه وو. حافظ ابن قیم رحم الله خپل کتاب کې ذکر کړی دی چا 36 پوری چا 100 پوری په هر کلی کې یو مجتهد صحابي وو. لکه معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت هغه په ابو داود شریف کې ترمذی شریف کې موجود دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته معاذ په سبب فیصله کې به کتاب الله ورته فإن لم تجد فی معاذ کې کتاب الله کې بیان موزه ورته فبسنت رسول الله ورته کې په دې کې بیان موزه قال اجتهد برای الله پیغمبر به به اجتهاد کوم په خپل رائے باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم. حمد دی الله لرا چې توفیق ورکو استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه خبرې چې راځي کی. نو دا په هغه زمانه کې چې کوم لريو هغه په دغه مسایلو کې به خپل مجتهد امام ته رجوع کوله. لسم اجری کې نبی سم دنیا نه لاړو تشریف یې وروړو. اوس دا دوه سلسله پاتې مجتهد یا اجتهاد دی یا تقلید دی. نو برحال محترمو مارس کوو خبره مانا ختم شو. ګورئ څنګه چې په دنیایي امورو کې د تحقیق حق هر چاته نشته. تاسو ګورئ ډاکټر د طب میدان وګورئ، ډاکټران دي هغوی دا سبق ویلی د ډګري ورسره ده، حکومت ورته اجازت ورکړی ده ته اجازه شته چې اپریشن وکړي، علاج وکړي، معالجه وکړي. لیکن دلته زه ناست یم ملایمه. اوس که ما د اصول طب کتابونه وکتله او تاسو ته نن د جمعې په ورځ دعوت درکوم چې هلکه تاسو چې ډاکټر صاحب ته ځئ، ډاکټر صاحب دنه پیسې م اخلي، نمبر به م اخلي. د اصول طب کتابونه 50 ما راوړي دي ځان سره، یوه میاشت مې مطالعه کړې ده. اوس بس تاسو یخني جوړو کېږي، سینې به خرابېږي، زکام به راځي، ټوخی به راځي فی سبیل الله درته علاج کوم راځي. نو بیا به د تاسو کې څوک هم رانه شي ته وایي ته ډاکټر نه یې، صرف په کتاب کې تو سره وڅوک نه ډاکټر کېږي. ډاکټر کېدو دپاره خو دا دومره نه ده کافي چې ته کتاب وګورې صرف. او بیا دلته که یو ډاکټر ولګېدو چا ته اپریشن هم وکړو او دی پکې مړ شو، لاول خو درنه دسخط هم اخلي که مړ شو زه نه یم سیګور. کله کله ډاکټر نه لږ کوتاهي هم وشي خو تاسو به نه کېدلی چې حکومت یې لاس تات کړی اچولی دي چې ته ولې شي ډاکټر دی دغه کار دا دی. لیکن که دلته یو مونی صاحب وکړو تا ته انجکشن ولګوه او ته یوه ورځ پس هم مړ شوې، بیا به یې لاسونو کې یاد کړی مولي صاحب ستا کار مسایل بیانولو، انجکشن یې کول نه وو. ته چې ډاکټر نه وې تا د چا ویله چې انجکشن یې کوه. او دقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مجتهد اجتهاد وکړي، مسلم شریف کې حدیث دی فاصاب فله اجران، د حق ته ورسېږي 2 اجر دي در لپاره، وان اخطا او کده خطا شي در لپاره 1 اجر دی. لاندې امام نووي اجماع بیان اجماع المسلمون، اجماع کړي د مسلمانانو په دې خبرې چې دا حدیث په باره د مجتهد کې دی. کدی اجتهاد کو حق ته ورسېدو 2 اجر، کدی خطا شو ورته 1 اجر. او که مجتهد نو او اجتهاد وکړو حق ته ورسېدو د ګناهګار دی، لأن اصابته اتفاقي، ځکه دا حق ته رسېدل دا د اتفاقي خبره ده، دغسې نه چې دلیل په بنیاد رسېدل. نو دا نن چې څومره کوي ځان نه مجتهدین جوړ کړي د په اجماع د امت سره باطل دي. دې وجه نه
د تحقیق حق اوس په دې وخت کې محترم یو لار پاتې ده بس بله نشته دی استعدادونه ختم شوي دي اجتهاد ملکه چا کې نشته دی په دې وخت کې به ما او تاسو کوو په دغه څلور امامانو کې به یو امام پالو کوو دغه لمن به نیسو بل بله لاره نشته د اجتهاد حوالې سره دغه آیات کې خبره مانه ټایم لاړو اجتهاد او تقلید باندې انشاءالله څلور اصول زموږ علما ذکر کوي اجتهاد او اصول دا د هدایت اصول دی په دې وخت کې چې نظام د دین ور باندې پیشنده مسایلو کې روان دي به دو اصول د گمراهۍ ذکر کوي چې یو ته الحاد وي دویم ته بدعت وي ان شاء الله روانو شو موږ په دغه باندې خبره کوو الله رب الجلال دې عمل کولو توفیق راکړي Doha Islamic Sound System Rabita number 0300 5949 296